دوستانو سلامونه. که غواړئ خپل د انسټاګرام اکاونټ د اکټیویټي په اړه یا فعالیت په اړه معلومات وکئ، که کوم چا ستاسې د اجازې پرته ستاسې د اکاونټ نوم همداسې نور کوم پرایویسیانې چې دي یا سیټینګونو کې ګوتې ولي هغه تاسې معلوم کړئ، نو بالکل تاسې یې کولی شئ. هغه لپاره تاسې لومړی انسټاګرام ته لاړ شئ او بیا په پروفایل باندې کلیک کړئ او بیا دې درې خانو باندې کلیک کول نه وروسته تاسې دغه دریم اپشن چې نه یور اکټیویټي په دې به کلیک کړئ او لاندې به دلته راشئ تاسې اکاونټ هیسټري په دې به کلیک کړئ. نو دې باندې چې مو کلیک وکړ تاسې دلته لیدلی شئ اباوټ اکاونټ هیسټري، یعنې ستاسې د حساب یا اکاونټ په اړه تاریخچه. نو دلته تاسې لیدلی شئ چې په دې میاشت کې یعنې ستاسې به کیدای شي بل ډول وي، خو دلته زما اکاونټ په اړه دلته لیکلي چې دس منت یعنې په دې میاشت کې فعلا چې د مارچ میاشت روانه ده یعنې 2 اونۍ وړاندې نوم بدل شوی، مثلا نوم هغه شوی نوم تاسو بدل کړو، هغه نه وروسته په دې کال کې پرایویسي کې تاسې مثلا دا تغییر راوستو یعنې نن نه 15 اونۍ وړاندې، نو دغه ټول معلومات که ایمیل مو بدل کړی ستاسې د اجازې پرته یا تاسې خپله بدل کړي هر څه به ستاسې مخې ته دلته راشي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس لرې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او ودان اوسئ.